باب په بیان د جامو د اهل جنت په کې چې جنتیانو ته خدای پاک څرنګه جامې هلته مقررې کړې دي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل جنت چې جنت ته ننوځي جارتون مردون کحلا جرد د ویښتانو نه خالي کېدن د نور بدن مرد د مخ ویښتان لرې کېدن امرد چې ورته ویل کېږي. د انسان په دنیا کې کله غړۍ سینه خرګونه لاندې تر نامه د نور بدن ویښتان ډېر ګڼ وي. په جنت کې به دا نه وي، دا د نور بدن ویښتان عام دا به نه وي. او مردن د نوي بالغانو په شکل باندې په مخ به ویښتان نه وي. دا چې دنیا کې رب کریم نرانو ته ګیره ورکړې دا د دنیا زینت ده، دا د دنیا زینت ده. خدای پاک ښځې په کوڅیو ښایسته کړي دي، نران یې په ګیره ښایسته کړي دي. ملائکې د رب کریم تسبیح وایي سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاکي د هغه خدای پاک لره چې نران یې په ګیرو ښایسته کړي او ښځې په کوڅیو ښایسته کړي دي. خو په دې کې یو ابتلا ده، شیطاني حرکات کې دغه ګیرې ته یې نه پرېږدي. د دنیا کې تر بازابي دغه ګیره په خپل لاس باندې روپۍ هم چې ورکوي او ګیره رخوي او مردار ځای کې د ویښتان اچوي چې دا ګیره په قول مختار باندې واجب ده. تاریخ ته رخیونکي ته یې فاسق ویل کېږي، شاهدي غیر منظوره ده او نبي علیه السلام به شفاعت بیا په قیامت کې نه کوي. خو دا چې دنیا کې خو ابتلا ده، په آخرت کې ابتلا به نشته. نو دا چې دنیا کې خلک تر پازابیږي هغه شی په آخرت کې بیا بیخي نشته. ګوره نه په آخرت کې قضای حاجت شته، نه وړې بولې، نه لویې بولې، نه د پزې اوبو، نه د سینې بلغم، دا یو شی نشته. دا ویښتان به نه وي. او دریم کحله سترګې تورې بې رنجونه. موږ په دنیا کې وینو چې کوم انسان رانجه استعمالوي په سترګو کې یو زینت وي، چې نه یې استعمالوي د هغو په سترګو کې هغه زینت بیا نه وي. خو هلته دغه تکلف ته ضرورت نشته، خپله به خلقتن ټول عمر سترګې تورې تورې وي. دا سلایو لجروم او دغو شیانو ته به حاجت نه وي پکې. کحله بیا لا یفنا شبابهم، ځواني یې نه ختمېږي. ځواني یې څومره ده هغه باب ورسره ملګری کړو. څومره عمر وي د جنتیانو؟ نو حدیث مبارک کې راځي چې جنتیان چې جنت ته ننوځي هلته جردن مردن مکحلین خو 30 کلن یا 33 کلن. د انسان د بدن د قوت هغه ښه مرحله دغه عمر ده چې د 30 کلو تر 40 دغه مابین کې وي. هلته به د 30 کلو یا د 33 کلو په عمر وي. دا ځواني بیا ختمېږي، نو ټول عمر ذاتي دغه ځواني ده. ولا تبلا ثيابهم، او نه جامې زړېږي. خبره په ثيابو کې وه، نه جامې خیرنې کېږي نه زړېږي. او دا جامې چې جنتیانو ته وراغوستی کېږي، په جنت کې یو قسم ونې دي، هغه ونو میوه جامې دي، لکه د خوراک میوې لري. بعضې ونې داسې دي چې غوټۍ غوټۍ نیولي په مابین کې جامې دي، دغه لکه د سیمپل په شکل خوله یې خلاصې دي دغه غوټې. کوم جوړ جامې ته د چټاو کېږي هغه به راغوستی کېږي. تیار دي تا په ناپ وي، نه ګنډلو ته پکې ضرورت شته، نه کچلو اخیستلو ته پکې ضرورت شته. او وروسته را روان ده. د رتبو په لحاظ خو فرق شته، جامو کې هم دغسې فرق شته. هغه به بیا هغه بازار کې کسب چې بیا ذکر کړو د جامو نوره. دا جامې به نه زړېږي نه به خیرنېږي. او دا بل باب کې دا بل روایت کې د یو جامې د بدن د اغوستلو دي، یو هغه ثياب دي چې هغه سړی غوړوي په کوټه کې، خو دغه هم ثياب ویل کېږي. رب کریم قرآن عظیم شان کې د جنت د فرشو بیان کړی دی، وفروش مرفوعه. فرشونه به وي خو ډېر پورته پورته. څومره پورته والی؟ حدیث مبارک کې راغله لکه د ځمکې نه تر اسمانو د 500 کلو په مسافه.
اوس دا 1500 کاله مسافه د جامع په فرش جګوالی څه معنا ده؟ نو دلته تعبیر روم تفسیر داسې کوي پرون مو ویلي وو چې جنت 100 درجې ده د یوې درجې نه تر بلې درجې دومره فاصله ده لکه د مځکې نه تر اسمانه نو دلته په دغه درجه کې ټوله کې فرش پروت ده هغه درجه چې 1500 کاله د دغه نه پورته هغه بیا په عروش مرفوع هلته بیا فرش پروت ده د هغې نه پورته چې بله درجه ده په هغې کې بیا فرش د دنیا یو آباد سړی ښایسته بلډینګ 3 چته جوړ کړي خو هغه کوټې فرش کوي چې پکې اوسېږي جنت کې اوسېږي هغه بیا خالي وي فرش نه وي جنت دومره درجې دي چې په یوه درجه کې دا ټول جنتیان ځایېږي خو دي 100 درجې دا 100 درجې ټولې مکملې فرش دي لکه دا ځای دی د شپې دغه د فرش ته پاسه فرش ته چې درېیم چتې د هغه هم فرش ته چې ځینې دي د هغه هم فرش دي خالي ځای نشته او یو ځای کې روایت راځي تفاسیرو کې دغه کټونه چې په دغه کټو باندې کوم سپنجونه اچول کېږي دموږ داسې هغه نرم د دغه سپنج به یې دومره سور وي دا سپنج د کټ به دومره سور وي سور پنډوالی چې دغه سپنج داسې راړنګ شي چې د مځکې ته رارسېږي 40 کاله به لګېږي دا غټوالی یې دومره ده لکه د 40 کالو مزل دا یې بسترې غټوالی اوس نو دلته بیا اشتباه پیدا کېږي چې ښه په تخت باندې چې دومره پنډه بستره ده چې 40 کاله سړی سر ته ورخېږي نو ورخېږي به څنګه خو په دا پالنګو خو به کښېنې دغه پالنګ باندې کښېنستن څنګه اوس ممکن شي چې غټوالی د فرش دومره ده چې د 40 کالو مزل ده نو یې سهار هغه ته تلاوت ته چې د لمانځه لاړ شو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت مخکې کې خو به څه کیسه نه وه پکې سرور مرفوعه ده که مسقوفه وویلې شو څنګه نو هلته تختونه دي جګ جګ دلته به څنګه خېږي الله یې مثال ورکړه اوښ ته څنګه ورسپرېږي دا اوښ ټیټېږي ته پرې سپرېږي دغه به خپله درته راټیټېږي نن سبا په بلډینګو کې 100 چاته بلډینګونه دي 100 چاته خو چې خېږي خدای دې الله ماته ده لیفت بسته کمره ده نن زه بټن ووایم پکې ودرېږه بیا کوم منظر ته چې ځي د هغه بټن دې وایي خپله دروازه درته خلاصه شي هغه منظر ته پوه به هم نه شي په یوه منټ کې بیا 15 منظر ته ختلی هغه به همداسې درته راټیټېږي او بیا به بېرته خپله تا پورته کوي دا بل روایت کې د جنت د میوو بیان ده حضرت پیغمبر علیه السلام د سدرة المنتهى بیان یوه ورځ یې کوه نو ویې ویلې چې دا دومره ونه ده چې یو سپور په آس باندې سړی د دغې ونې د یوه شاخ فنن د یوه شاخ په سیوري کې به 100 کاله مزل کوي او میوې به څومره وي لکه ګړی دا بیرې دا لویه ماټۍ چې څوک ورته وي څوک ګړی ورته وي د دغه په انداز وي او هره بیره د دنیا بیرې نه دي د دنیا اکثره خوراکونه داسې دي چې تر خوړلو یې پوزله شیان ډېر دي دا دومره ام در واخله نیم پټوکی شي مابین مغز چې دومره نری شی پکې خورې بیرې دغسې دي هلته ټوله خوړل کېږي دا انځر نه دي چې الله قسم په کړی وای د جنت میوه غوندې د پوست مغز هر شی خوړل کېږي خو دا یوه بیره یې د دغه بعضې هندوانو په شکل باندې چې برګې برګې لیکې لري اویا رنګه وي د هر رنګ بې ځان ته خوند وي کوچي مبارک راغی نبي علیه السلام ته چې په قرآن کې د جنت په میوو کې بیرې ذکر دي موږ په دنیا کې ته په عذاب یو ازغي لري راچخېږي او الله اکره کوي د اردو لوالي هغه شاته عبارت ته نه ګورې فی صدر مخضود ازغي به تراشل شوي ازغي به نه وي هر ازغي په ځای به میوه وي
دا د میوو بیان ده، خو یو نمونه ذکر کېږي، ټول بیانونه خو دلته نشته که نه. مرغان چې په جنت کې اوسېږي د یو بیان. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام نه د کوثر په متعلق کې پوښتنه وشوه چې رب کریم تا ته ویلي دي انا اعطیناک الکوثر، الله تا ته کوثر درکړی. دا کوثر څه شی ده؟ دوی ویلې په یو نهر ده په جنت کې چې الله ما ته راکړی، اوبه یې تر شودو سپینې دي، تر شاتو خوږې دي. د دنیا په نهرو باندې مرغان ګرځي، په ونو کې کښېني، بعضې دننې په اوبو کې هغه یو قسم مرغان دي چې ګرځي. په دغه باندې به مرغان وي، خو لکه د اوښانو غوندې دومره غټه غټه غړۍ به وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویلې دا مرغان خو سخت ساتل شوي مزې مرغان نه دي چې دومره غټ غټ وجودونه لکه د اوښ غوندې غړۍ غټ غټ. نبی علیه السلام ویلې خوړونکي یې تر دغه نه عین دي، دغه مرغان به بیا څوک خوري؟ دا جنتیان به خوري. او څنګه خوړل دي؟ د جنت مرغه دې ولید ښایسته، په زړه کې د شوق وشو چې د ده غوښه مې خوړلې وای. لوږه خو نشته، شوق د سیر چې تا شوق وشو چې د غوښه مې خوړلې وای، دا مرغه به تیار راځي، کباب شوی به یې تا مخته کېږي چې څومره خورې 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 چې بس دې کړه بېرته په هوا کېږي، بیا به راځي. یو غوندې مرغه په سړي خو موجود ده، جنتي خو موجود ده، په دغه جومات کې نه ځایږي جنتي وجود په اوږدوالي، ځکه دا 40 ګزه ده تقریبا، ابه 10 ګزه اوږد وي، 80 ګزه وجود لري یو جنتي، 6 ګزه بې سور وي د یو جنتي. دا بل روایت کې د آسانو بیان، یو سړي حضرت پیغمبر علیه السلام ته وویل چې د جنتو بیانونه یې واورېده، نو خو هر انسان یو شوق په دنیا کې د یو شي سره لري چې هلته به ما شوق پوره کېږي که نه. نو د آس په متعلق کې پوښتنه وکړه چې په جنت کې آس شته که نه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویلې که خدای پاک جنت ته داخل کړې نو ته به نه وغواړې چې په داسې آس پوه شي چې د یاقوتو نه جوړ وي او تا په جنت کې په هوا کې چې چیرې دې زړه وي الا فعلت بصیره چې اوس لیکلي مګر وبکې دا کار. آس شته خو د یاقوتو نه جوړ او تا په هوا باندې وړي چې کوم ځای ته ځې هغه ځای ته به دې وړي. بل نخود کوچي مبارک ته د دې پوښتنه وکړه چې اوښان شته که نه په جنت کې؟ هغه ته یې داسې نه وویلې لکه مخته تفصیلي چې او که جنت ته لاړې داسې اوښان شته چې د یاقوتو جوړ دي یا د پلان بیا به ته الوځې، داسې نه لنډې دا ورته ویلې. که خدای پاک جنت ته داخل کړې الله مو دې بوځي جنت ته، ځکه دا ځای خو شکمن ده چې موږ به خاتمه څنګه یي. اعتبار په خیر خاتمې ته ده. دعوه د اسلام لري، بزرګي دعوې لري، ملایي دعوه لري، تبلیغیتوب دعوه لري او جهادوب دعوه لري. خدای نه خسته په آخر کې کافر ته دنیا ته ځي. که الله داخل کړي نو چې څه د زړه غواړي هغه به هلته پیدا کېږي. ځکه د اجمال وکړو چې وایي بیا په مجلس کې نور دي هر یو به بیا ځان ته پوښتنه کوي چې په جنت کې پسونه شته که نه، په جنت کې پلانکی شی شته که نه. لنډې ورته ویلې هر انسان چې جنت ته داخل شو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم، د الله وعده ده چې زړه مو څه غواړي هغه به درکول کېږي. دنیا مخکې موږ ویلي چې د مسلمان لپاره بندیخانه ده. په بندیخانه کې سړی په خپل طبیعت نشي چلېدی، په بندیخانه کې سړی په خپل طبیعت نشي چلېدی. الله موږ په دنیا کې خپل طبیعت ته نه یې پرېښي چې نفس دې څه غواړي هغه به کوې، ځکه نفس بدماش ده. ان نفس لاماره بالسوء. نه په دنیا کې به د ما په حکم چلېږي چې وچلېدې بیا نو هلته ازادي ده. په جنت کې بیا بیا پایبندي په تا نشته چې چیرې ځې، څه خورې، څه دې زړه غواړي هغه به زه درکوم. 80 کاله 80 کاله د جیل غوندې زندګي تېره کړه، هلته به د ټول عمر ذاتي ازادي وي. دا بل حدیث مبارک کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کوچی مبارک راغی، ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما د آس سره ډېره مینه ده، په جنت کې آس شته؟ نبي علیه السلام ورته ویلي که ته جنت ته بوتلی شوې نو داسې آس به درته راوستی شي چې د یاقوتو به وي، وزرونه به لري. په دغه آس به سپور شي او چې چیرې دې زړه یې هلته به دې په هوا باندې وړي.
دا بل روایت د عمر خبره وه مخکې موږ وکړه چې جنتیانو عمر به 30 یا د 33 کلو وي او دا به ټول عمر ذاتي دغه عمر وي بیا سپېږیرتوب میږیرتوب او زړتوب دا شیان نه پکې راځي ټول ابدي زندګي ذاتي دغه د ځواني زندګي ده